على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د منافقانو ذکر را روانو. د منافقانو بحث ډیر اوږد شوی دی. دا غي وجه دا ده چې د عام ښکارا کافر نه بچ کېد آسان دي، خو د منافق نه بچ کېدل ډیر ګران دي. بل عام کافر چې دی ښکارا چې هغه هندو دی، يهودي دی، عیسائی دی، داغه نه دین ته دومره خطر شته ډیره، خو دومره نشته څومره چې د منافق نه ده. ځکه چې دی د اسلام پجامه کې د مسلمانې پجامه کې د مسلمانې تبعی کوي، د اسلام تبعی کوي. نو د دې وجنه ډیر زیات وضاحت د دې راغلی دی. دا غین علاوه چې کم دی نو دا داسې ډیر موقعو کې به منافقان الله پاک ذلیل رسوا کړ، ښکارا به داغي منافقت به ښکارا شو. نو بعضې داسې تیز صحابه کرام چې هغې د مزاج نه تیزو برداشت به نه شو کولی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو بس حکم وکړئ چې سر ته بس ووخم. دوه درې موقعو کې داسې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې د هغې منافقت باندې پوه شوی، داسې بعضې نور صحابه د هغې په منافقت چې د نبی علیه السلام خلاف به سازش جوړ کړی و یا نور، لیکن د هغې سره د جنگ کولو اجازت ونه شو. د هغې وجه دا ده چې نبی علیہ السلام او فرمایل که چرته موږ دی منافقانو سره جنگ جوړ کو نو د بهر خلک به وي چې مسلمانان په خپل کون خطه، نو دین اسلام ته به په بل طرز باندې نقصان ورسی. د دې وجنه الله باقی ذلیل کول رسوا کول به خودم رده چې باذابه ته د اعلان د جنگ دی سره نه دی شي. اوس دې کې چې دین نو د دې د هغه مختلف هغه مرضونه او ذکر کوي چې منافقانو کې یو دا مرض دی، یو پکې دا دی، یو دا دی، هغه اوس نمبر په نمبر چې کم دینو ذکر کوي. د دې نه مخکې دا خبره تیره شوه چې دی په دې خپل منافقت خوشاله وي، خدای ته موږ دوکه ورکړه، پیغمبر ته ورکړه، صحابه مسلمانانو ته ورکړه. الله وی دا سقه مقلی جاهلان دي، خدای ته د خدای پیغمبر ته دی دوکه نشي ورکولی. الله تبارک وتعالى ته خو ناممکن ده، اخو علیم بذات الصدور دی، خو د زړونو پر رازونو باندې واقف دی، هغه به څنګه څوک. خو که بالفرض دی د مسلمانانو یا د نبی علیہ السلام د دوکې سوچ کوي نو الته وحی جاری ده. الله پاک به د هغې وضاحت وکړي خپل پیغمبر علیہ السلام ته چې دغسې خبره داسې ده، نو بیا به د دې منافقت چې دی نو ښکاره شي. نو دغه یو مرضو اوس د دې الله فرمایي د دې د منافقت د دې په زړونو کې پروت دی، د دې په زړونو کې پروت دی، او دا نورم دی له چې کم دی نو سیوا کېږي، نورم د دې د منافقت چې څونه دی مخالفت کوي نو نورم سیوا کېږي. او که بالفرض څوک به پرې پوه شو مسلمانان چې یاره دا تاسو څه کوئ منافقت یې اختیار کړی دی، یوه لار اختیار کړئ که نه، نو دوی به وي ښه ولې موږ تا ته چې کم دی نو شرطه بېدینه ښکارم څه، شرطه منافق درته ښکارم، چې ته کافر درته ښکارم څه. مونږ خو که یو خبره وکړو خو د مصلحت په بنیاد باندې وکړو. ګوره څه ناشنا نوم یې وله ورکړی خپل منافقت ته د مصلحت نوم ورکړو چې موږ اصلاح کوونکي
الله وی وره عمده فسادیان دي، عمده فسادیان دي. حق دي ته به یو موقع کې چاوي چې یاره داسې بعضې مسلمانانو بورته وي چې یاره ایمان راوړی او صحیح ایمان راوړی، نو ګوره دې ظالمانو به بیا مسلمانانو پورې ټوکې کول وي دې قمقلو په شان ایمان راوړو، دا خو ټول قمقل دي، دا ایمان یې چې راوړی دا ټول بې وقوفه دي، قمقل دي. الله وي هم دا قمقل دي، جاهلان دي چې دا جهنم لارې رانیولې ده، خو دې په دې حقیقت باندې چې کوم دي نو پوهېږي نه. نو دا د منافقانو هغه خبرې، او منافق کا اعتقادي منافق ته نه خو ډېر تباہی کې پروت دی، چې عقیده د منافقت ته خو ډېر تباہی کې پروت دی، خو چې کار د منافقانو کوي نو دام لوی عذاب کې به مبتلا وي، دیم لوی مصیبت کې دی چې کار د منافق. او هغه تاسو ته ما عرض کړو، حدیث می بیان کړو تاسو ته کنه، چې یو حدیث کې راځي چې آیت المنافق ثلاث، د منافق درې نښې حضرت دی حدیث کې بیان کړی. اذا وعده اخلف، هر کله چې دی وعده کې دروغ بوي، هر کله چې دی امانت ور سره کینې نو هغه کې به خیانت کوي. او درېمه خبره هغه درېمه خبره را نه رسو کوم حدیث آیت اذا حدث کذب، هر کله چې دی خبرې کې نو دروغ بوي. نو اوس گویا کې دروغ ویل یا وعده خلافی کول یا امانت کې خیانت کول دا د منافقانو کار دی. نو چې مسلمان یې کوي نو دی د منافقانو عادت ځان کې پیدا کوي، هغه عادت ځان کې پیدا کوي، نو دی وجنه دی نه چې کم دینو ځان ډیر ساتل پکار دی. فی قلوبهم، پزړونو د دې کې مرض د منافقت دی، یعنی دا منافقت دا بیماری چې دا نو دا جسمانی بیماری نه ده، دا د دین بیماری ده، دینی بیماری ده. څنګه چې د جسم بیماری چې کم دی هغه جسم تباہ کوي، نو دغه چې کم دی نو د انسان عقیده کې چې نقصان پیدا شي نو د انسان ایمان تباہ کوي، روحانی ته ورته چې کم دی نو نقصان وشي. امام بیضاوی رحمت الله علیه دې ځکه فرمایي وی هر هغه سړی چې دی د اعتدال نه اوته، اعتدال نه مراد دا دی چې مناسب کار کول پکار دی او دا غي نه دی. لکه یو سړی چې کم دی یو ډوډۍ خوړی شو دی زورو نه وکي دوه خوري، مثال په تور ډاکټر ورته وی دی الکه یو ګولې بخوري سار یو غرمه یو ماخام دی دوه درې درې وخوري، نو دی د اعتدال نه وته، نو دی به خامخا چې کم دی نو نقصان کیږي. هر هغه سیس هر هغه انسان چې دی د اعتدال نه و دی به بیمار شي، کنو که د بدن به اعتدالی کوي نو بدن به بیمار شي، هغه به نقصان. او که روحانی او د عقیده کې چې کم دی د اعتدال نه وته نو گمراه بشي. که د عقیده کې خپل خبرې پکې شامل کړي نو بس لاړ چې کم دی نو گمراه بشي. جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې د زړونو امراض چې کم دي، د زړونو مرزونه هغه د نفس خواهشات دي او د هغې تابعداري کول دي. چې انسان کې کم خواهشات وي دا نفس او شیطان ورته وي دا کار وکړه مړه دا وکړه او دی بس هغې پسې شوي یا هغې پسې شوي، نو دا گویا کې دی چې کم دی نو د زړونو هغه خواهش او زړونو هغه بیماری کې چې کم دی مبتلا. نو الله فرمایي چې د دې دا منافقت دا پټ د دې په زړونو کې پروت دی، خو لویه تیاره پکې پرته ده، لویه بغمه پکې د مسلمان خلاف پرته ده. نو چې دی دغه اعتدال نه وته لاړ چې کم دی روحاني تباهي وشوه. نو فی قلوبهم پزړونو دی کې مرض د منافقت پروت دی. فزادهم الله، پس زیاد کدی ته الله پاک مرضن دا مرض د منافقت، یعنی د منافقانو د زړونو به هر وخت چې کم دی لمبې والے د نبی علیہ السلام خلاف او د صحابو خلاف، دا سه حسد او دا سه عناد او دا سه دشمنی هغه سره پړه کې وا چې بس د زړه بیا سه لمبې والے. الله تعالی فرمای چې د دې دا تو او دا منافقت او دا مرض می نورم چې کم دی نه پرې د شي نورم پکې دی د قصو وسوځي، اسم نشي کولای، نه د نبی علیہ السلام سره کول شي او نه د صحابو سره کول شي. او منافق چې کم دی د مسلمان او د اسلام د دوانو د ترقې دشمن دی. منافق سری دی چې بس د اسلام طریقې ویني د باندې اوربلی. نو هر هغه انسان چې ځان ته مسلمان وي خو د مسلمان په ترقې خپه دی، په اسلامی نظام خپه دی، په ملک د قرآن په نظام باندې خپه دی، نو بس دی مغی سره یو شان شو کړ
دی مغی سره یو شان شو. او الله فرمایي چې بس سکیږي بنا خود د مرض د منافقت به بس سیوا کیږي چې د څومره حسد کوي او څومره نقصان کوي. د قیامت پر ورځ به الله پاک د دې خبرې تپوس د هر انسان نه کوي چې تا په خپل ژوندۍ کې یا په خپل وطن کې تا د اسلام د نفاذ د پرسونه کوشش کړو، کوشش دې څومره کړو. د تفسیر معالم العرفان چې کوم دی په دې باندې ډېر ښکلی بحث کړی دی چې په دې ټکي کې نن تمام امت مسلمه گرفتار دی چې دی د اسلامی نظام د پاره کوشش نه کوي او دا یو اجتماعي ګناه ده چې ټول خلک پکې مبتلا دي. کاغذان ته نیکان وي او کار قسم چې د اسلامی نظام د پاره आवाज نو چتي، د اسلامی نظام د پاره کوشش نه کوي، مهنت نه کوي، هغه لارې ګذرې نه استعمالوي. الله فرمایي فزادهم الله مرضا، پس زیاد کې دي ته الله پاک د مرض د منافقت څومره چې دي د منافقت د حسد او د بغض او د عناد سوچ کوي دومره چې کم دي ګناه نورم سیوا کیږي. ولهم عذاب علیم، او مقرر دی دي د پاره عذاب دردناک. علیم چې کم دی په معنا د مؤلم هم دی او په معنا د مؤلم هم دی. مؤلم دی ته وي چې دا عذاب بداسي چې د دې یو اندام به دردی داسې معمولی بنی، او په معنا د مؤلم دا دی چې دی ته کم عذاب ملاویږي نو هغه عذاب ته به الله پاک نور عذاب ورکړي، نو هغه به غوسه کړي دی ته ابه دی ته غوسه کړي نو چې دی ورشي نیله به هغه خپل خوایه حقي دردناک عذاب. او بل الذين علاوه چې کم دی ظاهری طور په دنیا کې خودی د ایمان هغه مزه خودی بلیدي ولیدا چیرې مسلمانان کامیاب شو او مونږ چې کم دی بس ناکام شو، دی چې خپل عذابونو خپل سختي وویني نو بچو ګره مسلمانان د ایمان په وجه سره کامیاب شو او مونږ ناکام شو، نو پدې بد دی دا درد کوي چې اخر مونږ ولې چې کم دی دا ایمان راوړل، مونږ ولې ښکارا د ایمان اعلان ونکړ. نو الله فرمایي چې په هر قسمه طریقې سره بدی ته چې کم دی عذاب ملاوي بما كانوا يكذبون، په سبب د دې چې دی به دروغ ویل، دروغجن دا دروغ د منافق چې دی نو د کې د دروغ ډیر پوخ عادت پروتي، ډیر پوخ عادت، بلکې په دې دروغ باندې دی خپل منافقت پټي. د دې وجه نه تاسو حدیث مبارک سار در حدیث په درس کې تاسو اکثر دا خبره دا حدیث نن سبا روان دي چې د دروغ نه ځان ډیر ساتل پکار دي. مؤمن مسلمان کې نبی علیہ السلام فرمای هر قسم د ګناه احتمال شته خو دروغ نه به ځان ساتي، دا ډېر چې کوم نه ډېر لوی تبعید نو او چې دروغ یو انسان وي نو تاسو حدیث واورید د سحر چې یو میله پورې ته فرشتي لاړې شي دومره خام وي د دنه شروع شي چې یو میله پورې ته فرشتي لاړې شي، او چې کله الله پاک یو انسان ته روحاني صفائی ورکي د سینې صفائی ورکي نو بعض اولیاء کرام او بزرگانو ته الله پاک دا ښکار کوي چې انسان دروغ وایي نو دا هغه بدبوئی هغه محسوس کی. لکه بعض وخت کې داسې کیدی شي چې ته یو مجلس ته لاړ شي نیک مجلسی نو هلته به خوشبوئی محسوس کی، ابا چا عطر نه لګولې هغه د روحاني اثرات د قرآن هغه برکات د ذکر هغه برکات چې ته به یو خوشبوئی محسوس کی. نو دغه سي د دې ګناهونو خپل بدبوئی دي، خو بس زمونږ خودم دې حد تر رسیدلی چې نه په خوشبوئی پوي او نه په بدبوئی پوي، دغه چل تړ باندې تیار د بس روحاني هغه رڼای نشته په سینه کې. نو دی وجنوی د ټولو خرابو جړ چې کم دی هغه دروغ دی، او دی ته د دې وجنه الله پاک د دې یوې خبرې ذکر ډیرو کو چې دا دروغجن. و اذا قیل لهم، هر کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا، فساد مکوي فی الارض، پس مکه کې فساد مکوي، یعنی هغه فساد قسم طریقو سره دی دا الله په احکاماتو کې چې کوم دی تحریف مکوي. دی بدغم چې کوم دی د خبره به یو شان و دی به خلکو ته بل شان، دلته به خبره باورې دا به نور خلکو ته بل شان ما بیانوله چې د نور خلکو په اعتماد ختم شي چې لکه داسې ګډه وړه غونته خبره ده. نو دی به چې کوم دی نو هغې کې بیا سوي وینا دا مونږ چې دا خبره وکړه نو دی کې زمونږ څه مصلحت د مصلحت په بنیاد د خدای او د خدای د پیغمبر په خبره کې خپل مرګري کې او ورنوم ول د مصلحت ورکې دې کې مصلحت د کم نه راغی د الله او د الله د پیغمبر خبره کې خو من وعین به بیانې دې کې به ذره بر چې کم دی د خپل طرفه چې کم دی څه کمې به شي نه کوي، دا خدای الله او د پیغمبر خبره ده.
نو چې دې تاسو کوی چې ولې دا تاسو تاسو وکړو یره دا مونږ چې کم دینو د مصلحت په بنیاد باندې چې کم دینو وکړو لکه نن سبا چې کم دی ډیر داسې نوې نوې سوچونو نوې نوې انتظامات شروع کیږي او هغه د الله د دین سره تصادم خوري د الله د دین سره تصادم او مخالفت خوري وینه دې کې چې کم دی زمونږه سم مصلحت دي نو محدث سے فرمای چې اصل اصلاح چې د انسان کیږي د الله په یره سره کیږي کله چې د انسان لته د الله یره راشي بس دی بیا حق او سچ خبره کوي د منافقانو په ځل کې د الله یره نشته او نظام هم ټکیږي د الله په یره باندې چې زړه کې د الله یره موجود وي نو په خپل بچ کې درس نه بسوک د چا مال تغلیه نه بسوک د چا عزت تغلیه نه بس غلاو کی نه نقصان کی چې په زړه کې د الله یره مولانا شریف علي تنویر رحمه الله فرمای د شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمای وی کم انسان دا فارسی شعر دی چې داغه ترجمه ده وی کم انسان چې د الله نه یریږي وی ته داغه نه بالکل مې یریږي ته بالکل پروا مکه چې تا ته نقصان درکې خدا کم انسان پړ کې چې د الله یره نشته ته ډیرو یریږي چې د الله نه یریږي نو زمانه بس یریږي او چې وسی وشي نو مال نقصان راکې نو ځکه الله فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې ویل شدید لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پس مکه کې قالو دی په جواب کې وای انما خبر ادا د برنه ده نحن مصلحون مونږ کو اصلاح کوونکی یو ځکه یو کسو هغه بل چا ورته وی یره دا تا خلک بیعتم کړل دا ګیره دی ولې خړل ده بما خپل پیر سے به خیر دې ستاره پر اجازه ده تا د پر اجازه او دا د پیر سے په اختیار کې دا خبره ده پیغمبر په اختیار کې نشته چې چاته ویلې وی چې خیر د پیر سے نو دا غ جهالت ده نو دې جهالت پس کېدل ندی پکار الا خبردار ووره انهم بشک دی چې دی هم المفسدون هم دی فسادیان دي چې دا د اصلاح په نوم باندې پزماکه کې فساد خوري دا امام طبری رحمت الله علیه فرمای چې د اسمان او د زمکه اصلاح پدې کې د چې د الله تابعداري اختیار شي هر کله چې مخلوق د الله تابعدار شي د اسمان نوم چې کم دی ډیر خپل وخت په وخت مزیدار فیصله راځي چې هغه به د انسان ډیر د فائدې د پاره او د زمکه د طرف نوم چې کم دی ډیر خپل آبادی انسانانو ته ملاوي او هر کله چې مخلوق د الله نافرمان شي نو اسمان نو طرفه بم چې کم دی داسې فیصله راځي چې به د خلکو د تباہی فیصله لکه دا اوس چې کم سیلابون درال شو نقصان شو سونه تباہی د خلکو شو فصلونه تباہ شو چې کم دی نور نقصان شو هغه فیصله داسې را روانې دي چې د خلکو د تباہی د پاره دي نو هر کله چې تابعداري د دې وجنه د نیکانو صالحانو ته چې کم دی زناورم دعا کوي تاسو کدل تر روان یې د ترجمه درس لا نو دا معمولی مګنه کوي تاسو د الله د دین طالبان یې الله دې پکې مونږ حساب کې ټول تاسو د الله د دین طالبان یې او ان شاء الله العظیم تاسو ته چې کوم دي فرشتي وزري وړي ځکه چې تاسو دلته څه د پر راځي زه خو تاسو له درکوم نه چې ګنې تاسو له ما څه پیسې بدل درکما یا بدل څه جامې درکما یا بدل څه بل څه درکم ایس دل نشم درکول خو تاسو خالص د الله د رضا د پر راځي چې رضا د الله دین زکم چې د الله قران زکم طالب یوازې دا نه دي چې د خامخا مدرسه کې داخل شي چې د الله د دین پسې شروع شو بس تاسو ته ما دې کې یو خبر عرض کړی وکنه دا خبر ما په خپل چې کوم دی د مولانا محمد ادریس انصاری رحمت الله علیه د صادق آباد د مشر حضرت صاحب چې هغه د شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه سره دور حدیث کړو دغه خاص شاګرد او ډیر کتابونه لیکلو په عرب او جمع کې لوی هستی و لوی شخصیت زمونږ زیات تراغلو تشریف راوړو نو دا خبره چې کوم دی د طالبانو په د فضایلو کې دا خبره کړې و وی زما پلارو اغم شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس انصاری رحمت الله علیه فرمایل چې زما پلار چې اغم شیخ الحدیث ډیر لوی عالم خو اخره کې ډیر کمزور شو بیا او ډیر ضعیف ځکه چې خامخا انسان بوډا شي نو کمزوري شي وی ورځ دا سي روان او کونټه لګولو په مزه ټکا ټکا باندې روان او ترخ کې وسره مشکات شریفو نیمه ورته چې بابا چرته روانه داسې ترخ کې دی کتاب نیولې دی په مزه زی راونه غورځيږي ایما ته وی شهر هغه پلاني ځای کې مې یو مولا سره خبره کړې ده او زما د مشکات ته ویم وی زه حیران شوم چې ته مشکات
تا خو ټول عمر خلکو ته دوره پړاو کړی ده. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه دې پړاو کړی دي. مشکات شریف خو آسان کتاب دی او د هغې نه په ښکته درجه کې دی او وړوکی کتاب دی آسان. نو زه حیران شوم چې ته خو په خپل شیخ الحدیث نو څنګه ته بل پسې ځې چې ما ته مشکات ووایي. نیما ډېر وایي چې بابا تا څنګه حساب کتاب دی ته ځې هلته. وي ما ته ویې بچې چې د طالبانو دا فضایل مې په دې حدیثو کې واورېده که نه نو زما د عمر اسم اخري دی بس پته مې نه لګي چې کله د دنیا نه روان یم. نو بس زما دا اړه کې یو ارمان دی چې ما له مرګ الله په داسې حال کې راولي چې زه د طالبې په شکل کې چې زه د طالبې وي. هغه ملا ته مې وي هغه راته وی چې یا شیخ صاحب ته خو زمونږ پلار روحاني ای ما ته وی چې ما ورته وی چې بچې بس غږ مه کوه وي زمانه کشر دی. ای ما ورته وی چې غږ مه کوه خو بس زه به راځم ما ته یو حدیث دوه وایه چې زما دا شکل د طالبې جوړ شي چې په دې حال کې ما له الله مرګ راولي. دا وړه خبره نه ده. ګورې ښه طالب چې د کوره راوځي وي فرشتې ورته دعاګانې کوي، مرغې ورته دعاګانې کوي، میان ورته دعاګانې کوي. ولې بنیادي ټکي پکې څه دي چې د ده په وجه سره الله د عذابونو فیصلې رسدو کوي، فراوانی راولي، خوشحالي راولي، روحاني آبادي الله راولي. نو دا ناسته معمولی ناسته نه ده. الله دې دا زمونږ لپاره د دنیا او د آخر د کامیابۍ ذریعه وګرځوي. ښه جي څه شو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس. لکه دا شیخ پریوتو تا ورته خیال نه وه دا خو نقصان وشو. کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی د نورو خلکو. قالو نو دی په جواب کې وی انؤمنو آیا ایمان وروړو مونږ کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان وروړی دی بې وقوفو خلکو. یو پیره ما خپل والد محترم خبره کوله الله دې سره ستاسو د مشران وبخي وی د قاضیانانو کې د مردان کې قاضیانان شته کنه ډېر نو هغه یو قاضیانی و اوس هغه نوم ما غشته چې هغه ټایم کې دا غنوم پتی چې اسماعیل نوم یو که سنوم یو عثمان نوم یې دی. وی چا ورته وی چې یاره مسلمان شه صحیح هغه ته وی زما د پیغمبر نمبر دی او تاسو ماته وی چې مسلمان شه. نو دې مشرانو ته په پتی ځکه چې موږ ته خو پته وی دا بازار جمعه چیرې فردوس خان جمعه وی د قضیه کې ټانګه کې روانو وی ټانګه سه معمولی غونته و جنګي د خلک ته نقصان خوب نشو او دې تر پریوتو بس په غزه باندې لته وټه کولو بس مردار شو. دې ما وی چې بس ملاو شو ورته دا دې چې غختله ملاو شو ورته. نو دې ته چې ویل شي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې ویل شي دې ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی نورو خلکو. قالو نو دی وی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بې وقوف خلکو. ور مسلمانانو ته صحابه ته بې وقوف وي. ابن عساکر رحمت الله علیه دا ډیر لوی مورخ تیر شوی دی. دی په خپل سند سره د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت نقل کړي او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا رئیس المفسرین دی. نبی علیہ السلام ته دعا کړې ده. نبی سلام د طرز وی حضرت ته ډیر ګرانو ډیر زیات وته ګرانو ځکه چې ډیر زیات د قران سره مینه او کم عمر او د حضرت په مجلس کې ډیر زیات پاتې شوی و. ناغي مبارک وته ډیر دعا کړې و. نو دی د دې آیات په مطلب کې فرمایي چې دی مطلب دا دی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان لري د نور خلکو. د ناس نه څه مطلب دی کم خلک وي د دې مطلب دا دی چې کما آمن ابو بکر عمر و عثمان و علی رضی الله لکه څنګه چې ایمان راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله دغه ایمان راوړی. ویا کې د دې د ایمان چې دی دا د اخلاص او په حقیقت باندې او د قران پاک نه ثابت تا چې د حضور علی السلام صحابه کرام چې دا غوړي معیار حق ته دا د حق معیار دی چې ته حق پیژنې نو صحابه ته وګوره بس دغه معیار د حق دغه دین دی او دغه اسلام دی دغه ایمان دی. اگر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشان بالکل معصوم عن الخطا د نبی علیہ السلام متعلق خو زمونږ د عقیده ده چې هغه تمام انبیاء کرام مکمل د ګنا نه پاک ساتلی شو مکمل پاک ساتلی شو. هو بهر حال دا چې کم دي د دې موشت مقام مسلم شریف په یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې صحابه ته فرمایي دي ته انتم شهداء الله فی الارض تاسو د الله په ځمکه باندې تاسو د الله گواهان یې. او بیا فر چې اے صحابه تاسو د الله تبارک وتعالى گواهان یې. خصوصا بیا فرمایل چې خلفای راشدین تاسو د الله د دین گواهان یې. او دا خبره نبی علیہ السلام درې ځله فرمایل
ترمذی شریف په یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، الله پاک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جبا او په زړه باندې حق جاری کړی دی، حق یې اخی دی. دومره لوی مقام د صحابه چې کوم دی وی کم سړی چې داغه نوې چې د کم سړی په زړه او په جبا باندې الله پاک حق اخی دی، نو آیا دې معیار حق نه نشي ګرځېدی؟ خدغه معیار حق دی کنه. نو دغه قسم له صحابه ته بدی ظالمانو دي منافقانو بے وقوف وي. او محدث سے فرمایي چې په هر زمانہ کې د گمراهانو دا طریقه ده چې کم حق پرس خلق دي هغه ته بے وقوف وي. لیکن تاسو په دنیا کې وګورئ کنه، د دنیا کې وګورئ دیندار خلکو ته اهل علم ته هغه دغه نور خلق چې کم دي بے وقوف غونتوي، دا وترسه قمقل غونتوي. بلکې ډېر افسوس خبره ده چې کم ځای کې داسې د خندا او د مزاق خاکې څوک جوړي نو داغه ته به پټکی په سر کې داغه بګیری او هغه چې کم دي د مزاق، ځکه چې دنیا ته دا شوقي چې دا خلق چې کم دي دا چې قمقل غونته خلق دي. حدیث مبارک کې راځي بهرحال چې کم دینو نو د الله فدی بوي چې ګوره دا دغه صحابه کرامو ته بدی چې کم دینو قمقل وی الله وی الله خبردار وره انهم دی چې دی هم الصفها هم دی قمقل لی لا ولکن لا يعلمون، لیکن بدی حقیقت دی چرته پويږي. الله تبارک وتعالى دی د منافقت د هر قسم عیبون نه مونږه پاک وساتي. اعوذ بالله من الشیطان بسم الله. فی قلوبهم مرض، پسلون د دې کې مرض د منافقت ته، فزادهم الله، پس جات کدی ته الله پاک مرض د منافقت، ولهم عذاب علیم، مقرر دی د پر عذاب درناک، بما كانوا یکذبون، په سبب د اعمالو چې دی چې دروغ به ویل. و اذا قیل لهم هر کله چې ویل شدی ته لا تفسدوا فی الارض، فساد مکوي پس مکه کې، قالوا ندی وای انما خبر دادا بل ندا نحن مصلحون، من خو اصلاح کون کیو، الا خبردار باوره انهم بشک دی چې دی هم المفسدون، هم دی فسادیان دی، ولکن لا یشعرون، لیکن دی نه پویږي. و اذا قیل لهم هر کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړې کما امن الناس، لکه څنګه چې ایمان راوړې دي نور خلکو، قالون دی په جواب کې وای انؤمنو آیا مون ایمان راوړو کما امن السفهاء، لکه څنګه چې ایمان راوړې دي بے وقوف خلکو، الا خبردار وره انهم بشک دی چې دی هم السفهاء، هم دی چې بے وقوفان دي، ولکن لا يعلمون، لیکن دین نه پويږي. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم امين. اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. پاک خوشاله